د بهرنیو ژبو انسټیټیوټ د محترمې وکیلې صاحبې مرسل نبیزاده نه مننه کوي چې د ذکر شوي انسټیټیوټ لپاره د کانکریټ په اچولو کې همکاري وکړه او د احمدشاه بابا مینې لپاره یې خدمت د یادولو وړ ده. ډېره همکاري وکوله د پښتانه کې موږ افتخار کوو چې داسې تعلیمي ځایونو سره همکاري کوي. دا زموږ لپاره یوه افتخار ده، لاسته راوړنه ده. خدای دې وکړي چې په دې قسم باندې نور هم په افغانستان کې داسې خلک پیدا شي چې هغه د تعلیمي ادارو سره کومک وکړي تر څو پورې په آینده کې یو ښه زمینه د محصلینو د تعلیم لپاره برابر